ماریا خط په اندازه د 2 سانتي متره په ابیته باشر د لوبې په میدان کې رسم کړی. کوم خط چې هغه رسم کړی شاید داسې ولیدل شي چې 2 سانتي متره ده. 2 سانتي متره اوږد، له دې ځایه تر دې ځایه 2 سانتي متره ده. او دا بل خط په ګلابي رنګ ده. دا په ګلابي تباشر باندې رسم کوم چې 14 سانتي متر اوږد نسبت آبي خط ته ده. بل خط رسم کوو. بل خط 14 سانتي متره له لومړي خط څخه اوږد ده. شاید د دې په شان معلوم شي چې لومړي خط څخه لږ اوږد ده، یعنی 14 سانتي متره اوږد. له دې ځایه دې ځای ته لاړ شو، عین شی لاسته راځي، عین اوږدوالی لاسته راځي. دا په اندازه د 2 سانتي متره ده، او دا هم 14 سانتي متره نو، یعنی له لومړي خط څخه 14 سانتي متره لږ اوږد. نو ګلابي خط به څومره اوږدوالی لري؟ تاسو یوازې 2 له 14 سره جمع کوئ. که 2 جمع 14 مساوي کیږي په 2 جمع 4 کیږي 6 11 جمع 11 کیږي 8. ځکه دا اوږد خط چې 8 سانتي متره شي 8 سانتي متره. یو بله بیلګه هم ترسره کوو. مونږ ته ویل شوي یو سیم د پله په سر 33 متره اوږدوالی لري. بل سیم 14 متره له لومړي سیم څخه اوږد ده. 14 متره اوږد له لومړي سیم څخه. که دا دواړه سیمونه یو له بل سره سر په سر شي اوږدوالی به یې څومره وي؟ له موږ څخه نه دی غوښتي چې اوږد خط څومره ده. لکه په مخکینی بیل کې مو کار وکړ، بلکې باید پیدا یې کړو که سیمونه سر په سر له یو بل سره وصل کړو اوږدوالی څومره کیږي. دا لومړی سیم 33 متره ده. په دا شان یې رسم کوم. که لومړی سیم 33 متره اوږدوالی لري، ولې دا شان رسم نه کړم؟ دا داسې شی ده چې سیمونه واقعا همداسې ورښیي. دا سیم 33 متره اوږد، بل سیم 14 متره اوږد له لومړي سیم څخه ده، او دا هم بل سیم دلته چې 14 متره اوږد ده. که دا سیم دلته 14 متره اوږد ده، اوږدوالی د دې سیم به څومره وي؟ اوږدوالی د دې ده له اوږدوالي د لومړي سیم، یعنې 33 جمع اوږدوالی د دویمي سیم چې 14 متره ده له هغه څخه لږ اوږد د 33 جمع 14 جمع 14 مساوي ده په 3 جمع 3 کیږي 6، 3 جمع 1 کیږي 4. د دویم سیم اوږدوالی 46 متره کیږي. له موږ څخه یوازې پوښتنه نه ده شوې چې د دویم سیم اوږدوالی څومره ده، او هغه 46 متره ده، بلکې پوښتنه شوې اوږدوالی د دواړو سیمو که سر په سر هم وصل شي څومره به شي. که لومړی سیم له دویمي سیم سره وصل کړو، یعنې 33 متره په 46 متره سره وصل کړو، که دا کار ترسره کړو، ښه پوهیږو چې دا یو 33 متره ده، او دا هم 46 متره. اوس باید 33 له 46 سره جمع کړو تر څو لاسته راوړو چې اصل د سر په سر کولو د هغو به څومره شي. د هغه پایله څو کیږي؟ نو 33 جمع 46 جمع 46، 3 جمع 6 یو کیږي 9، 13 جمع 14 کیږي 12. نو حاصل د سر په سر کولو د هغو به 9 متره بشي. یو بله بیلګه هم کار کوو. رونالدو د غاړې دسمال په اندازه د 14 سانتي متره لري.
هغه د غاړې دسمال په اندازه د 14 سانتي متره لري. تصمیم لري چې یو برخه د دغه دسمال یې پرې کړي، فقط 19 سانتي متره هغه وساتي. 100 سانتي متره د غاړې دسمال یې رونالدو پرې کړی ده. د هغه د غاړې دسمال رسم کوو. د هغه د غاړې دسمال لومړی 14 سانتي متره و. شاید داسې ولیدل شي دا د غاړې دسمال مخکې له پرې کولو ده چې 14 سانتي متره ده. 14 سانتي متره اوږد، خو هغه یوه برخه د هغه قطع کړې ده چې فقط یوازې 19 سانتي متره اوږد ده. اوس فقط 19 سانتي متره ده. وروسته له دې چې د غاړې شال قطع کړ، شاید د هغه شکل داسې ولیدل شي. هغه 2 وارې رسم کوم. وروسته د هغه له پرې کولو نه د هغه د غاړې شال به داسې ولیدل شي. اوس هغه 19 سانتي متره به وي. 19 سانتي متره. 100 سانتي متره قطع کړی. هر څومره سانتي متره چې قطع کړی، فرق په منځ د جوړ دسمال او پرې شوي وي، یعنی فاصله په منځ 19 او 14. که فرق په منځ 19 او 14 پیدا کړو، ښه 100 سانتي متره هغه قطع کړی دی. دا عبارت له 14 منځ 19 ده. دا تفاوت په منځ د 19 او 14 ده. هغه پیدا کوو. 14 منځ د 19 ګورو. لرو چې 6 یوه او 9 یوه له هغه څخه کم کوو. د قرض له عملیې څخه ګټه اخلو. یو له 10 څخه قرض اخلو. په جای د 13 لرو 12. او که هغه 10 د 21 په خانه کې ور اضافه کړو، په جای د 6 یوه 14 یوه به ولرو. 14 منځ د 9 کېږي 7. 12 منځ د 11 کېږي 11. هغه باید 12 سانتي متره د غاړې دسمال به قطع کړی وي. که هغه له 14 سانتي متر 12 سانتي متره د هغه به کم کړی وي. 19 سانتي متره باقی پاتې شي. تاسو هغه په متفاوتو لارو کولای شئ ترسره کړئ. کولای شئ له 14 عدد څخه 12 کم کړئ او وګورئ چې هغه پایله څو کېږي. وګورئ چې باقی پاتې د هغه به 19 شي.